خو باوجود د هغې لکن ابیح لضرورت النشاط فی الجماع، چونکې غسل کې دا قانون دی چې یو ځل سړی جماع وکړي او دوباره د جماع اراده لري او دی غسل وکړي، نو دا دوباره غسل کې د په وجود کې نشاط را پیدا کیږي. د پاره د ضرورت د پیدا کېدو د نشاط جایز دا چې دی ولامبي او دا خوشبویي لاړه شي. یو دویم غرض پکې دا د مولوي صاحبانو یو سړی دی غسل کوي، نو که دی په غسل کې مبالغه فی الدلک نه کي تر په داسې انداز کې چې هغه اثر د خوشبویي تېنه لاړ نه شي، کومه خوشبویي چې د غسل نه وړاندې استعمال کړې وه، نو فلا بأس به بل هو جایزون، دې کې کوم باک نشته او دا عمل جایز دی. دریم غرض د وضع د دغه باب نه مولوي صاحبانو دا دی چې مخکې رال باب مسح الید بالتراب لتکون انقا، نو دلته اشاره کوي چې بقا د طیب لا ینافی الانقاء، دا د انقا سره کم منافات نه لري چې کله خوشبویي پاتې شي د انسان په وجود کې. څلورم غرض دا دی آیت کې راله وان کنتم جنبا فطهروا، خدای تعالی وایي که تاسو جنوب یئ ځانونه ښه پاک کوئ، نو آیت کې اشاره و الی المبالغه فی الانقاء، فطهروا ښه ځانونه پاک کوئ. نو شاید څوک به وایي چې چا خوشبویي په ځان لګولې وي او ولامبي او اثر د خوشبویي پکې بیا هم پاتې وي، نو د انسان به په فطهروا باندې عمل نه وي کړی. نو دی راغی دا باب یې ولګو چې نه ګوره اثر د خوشبویي پاتې کېدل په وجود د انسان کې دا منافات د چا سره د پاکۍ سره نه لري، دا عمل دی په فطهروا باندې وای. وبه قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا ابو عوانة عن ابراهيم بن محمد بن المنتشر عن ابيه قال سألت عائشة رضي الله تعالى عنه وذكرت عائشة رضي الله عنها نمي وي پختنه وکړه وذكرت لها قول ابن عمر او د ابن عمر سيب قول می ورته یاد کړ ما احب ان اصبح محرما ان خطيبنا، فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها دا ورته ویل زه نه خوښوم دا چې زه سبا کم د احرام په داسې حالت کې چې ما د خوشبویي لګولي، یعنې په سبا د محرم کېږم او بیا د ما استعمال د خوشبویي کړی. نو د مبارک ورته په جواب کې د مبارک ورته ویلې انا طیبت رسول الله صلی الله علیه وسلم، ما به محبوب ته خوشبویي لګوله، ثم طاف فی نسائه، بیا به په خپلو ټولو بیبیانو کې وګرځېده، ثم اصبح محرما، بیا وسبا محرم و. وبه قال حدثنا آدم بن ابي اياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كأني انظر الى وبيد الطيب في مفرق النبي. عائشة رضي الله تعالى عنها فرمای كأني انظر گویا کہ ما قتل الى وبی سیاغ بریق و پڑقا و چمک داغ خوشبویی تا فی مفرق النبی صلی اللہ علیہ وسلم، دا نبی علیہ السلام پا مفرق کے، مفرق چې کمزی کې دا د سر وختان بیلیږي هغه من نیغه کرخه چی نو هغې ته مفرق وایي، وهو محرم او محبوب به محرم و. باب تخلیل الشعر حتی اذا ظن انه قد اروى بشرته افاض علیه، باب دې په بیان د خلال د ویښتانو کې تر دې چې د انسان دا ګمان راشي چې انه اروى چې د خړو بکړله بشره خپله دا ظاهر سرمن خپل نو افاض علیه پاغي باندې دی او بواړی. مولوی صاحبانو دا ځان سره یاد کئ تخلیل راغی نو فقها لیکي چې التخلیل لیس بواجب اتفاقا، غسل کی ګوره تخلیل دا واجب نه دی د ویښتانو مگر کچرته شعر او ویښتان ملبد و بالکل سره ګورګورتي و نښتي و سره، نو بیا په دې وخت کې تخلیل چې دی هغه پکار دی. یو دې ځای کې دوه مسلې ذکر کوي درته مولوي صاحبانو. یوه مسله هغه دا ده چې تفریق بین الرجل والمرأه، جمهور علما چې د هغې د جملې نه ائمه ثلاثه دي په دې قایل دي چې لا فرق بینهما فی نقد الضفائر انه لیس بواجب، که د سړي هم کم سوی وي او د ښځې هم کم سوی وي
نو دا وی فرق نه کوي چې دا لکه څنګه چې د ښځو دپاره د فقهي کتابونو کې موږ وایو چې ولیس علی المرأة ان تنقض ظفائرها همدغسې مسله د سړي هم ده وایي واجبه نه ده ورباندې دا یو روایت د امام صاحب مبارک نه هم دی دا یو وهو المرجح عندهم او یو بل روایت ته نه دا دی چې نه دا نارینه چې دی که د کمسی وي نو دا بچه دی خلاصوي دا همدې وجې نه روایت د ابو داود په دې باب باندې شته دی چې انهم استفتوا النبي صلی الله علیه وسلم دوی د نبی علیه السلام نه استفتا وکړله عن ذلک فقال اما الرجل هر چې سړی دی نو هغه د خپل سر چې دی کمسی پراموزي تر دې چې ورسیږي اوبه اصول شعر و اما المرأة فلا علیها الا تنقضه دویمه مسله په دې کې دا د مولوي صاحبانو تفریق دی بین غسل الجنابت والحیض فی نقض الظفائر د حیض او د جنابت په غسل کې د کمسیو سپړل نو جمهور علما یې مسله سوي چې ان لا تفریق بینهما دغه تفریق نشته د یو شی دي سره او روایت دویم د احمد رحمت الله علیه نه دا دی چې حیض کې به سپړي دون الجنابه او ظاهر میلان د مصنف رحمت الله علیه دی تخکار کیږي لا قول احمد په دې دویمه مسله کې چې د میلان قول د امام احمد رحمت الله علیه ته کوي وای وبه قال حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اغتسل من الجنابة غسل يديه وتوضأ وضوءه للصلاة ثم اغتسل ثم و نبی علیہ السلام چې کله به غسل کو د جنابت نه نو لاسونه به وینځل او دس به وکاغه او دس چې کوم دس خلک مانځه کوي بیا به غسل وکم ثم تخلل بيده بیا به په خپل لاس مبارک خلال کړ وختان خپل حتی اذا ظن انه قد اروى بشرته اروى معنی جعله رويانا افاض عليه الماء بیا به پیو براواړولې 3 مرات ثم غسل سائر جسده وقالت كنت اغتسل انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من اناء واحد نغرف منه جميعا په یو ځای به متنوبه راواخیستلې باب من توضأ فی الجنابه په جنابت کې څوک اودس وکړي ثم غسل بیا وینځي ټول بدن خپل ولم يعد واپس نه کې غسل مواضع الوضوء هغه وینځل د مواضع د اودس منه مره اخرى دویم ځل وبه قال حدثنا يوسف بن عيسى قال اخبرنا ابن الفضل بن موسى قال اخبرنا الاعمش عن سالم عن قريب مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن ميمونه رضي الله تعالى عنها قالت وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابه فاكوى بيمينه على يساره مرتين او ثلاثا ثم غسل فرجه ثم ضرب يده بالارض بالحائط مرتين او ثلاثا ثم تمزمز واستنشق وغسل وجهه وذراعيه ثم افاض على راسه الماء ثم غسل جسده ثم تنحى فغسل رجليه قالت افاتيته بخرقه فلم يردها فجعل ينفض بيده فلم يردها مخکې تیرو د ارادې نه دی معنی اراده نه باب اذا ذکر فی المسجد چې کله سړی ته مسجد کې را یاد شي چې د جنوب دی نو خرجه دی بوزي کما هو لکه څنګه چې دی ولا یتیمم تیمم بنوهی نو تاسو دا ځان سره نوٹ کی چې دا تیمم بنوهی نو کان مختصا بالنبی صلی الله علیه وسلم و بعلی رضی الله عنه دا د علی رضی الله عنه د نبی علیہ السلام پورې مختص کړنو پرون می درته خطبه کې ویلې اور چې د عام خلکو د پاره دی نو والاولا التیمم وی به تیمم وهی بیا بوزي وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عثمان بن عمر قال اخبرنا يونس عن الزهري عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قيمت الصلاة وعدلت الصفوف قياما فخرج الينا رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ درولې شو وعدلت الصفوف او صفونه برابر کړ شو قیاما نو نبی علیہ السلام تراوت فلما قام فی مصلاه چکل محبوب مصلا کې ودرېدا ذکر انه جنوب دا ور ترایا د شو چې زه خو جنوب یم فقال لنا نو مونږ ته ویل مکانکم معنی الزموا مکانکم په خپل ځای ودرېږئ ثم رجع بیا واپس فاغتسل نو غسل وکړ ثم خرج الینا بیا مونږ تراوت ورأسه یقطر د سر مبارک نه او بس سیدې فکبر نو تکبیر ویل نو مونږ ور سره مونږ وکړ
باب نفض اليدين من غسل نو الجنابه. یو خو فيه تعدیل الصفوف وهو مستحب بالاجماع دا د دې باب نه معلومیږي. او دویم مسله دا عمل چې کم دلته ذکر شنو دا تعلیما للجواز ها. باب نفض اليدين من غسل الجنابه. یو سړی غسل وکړه مقصود د امام بخاری رحمت الله علیه دا دی مصنف اشاره کوي لا رد ما روی من المنع عن ذلك. یو روایت راغلی دی چې چا غسل وکړ نو د غسل نه بعد د اوبو نه خپل لاسونه نه سنډي. امام بخاری دا باب ولګو نو په دې باندې رد کی چې نه دا سنډلې شباک نه کوي دا عمل جایز دی. دویم دا چې غرض د اثبات د طهارت د غسالې دی اذ النفض لا يخلو عن اصابه الرشاش بالبدن. کمی اوبه چې په بدن باندې نو پاکي دي طاهر دي ولې که سړی لاس وسنډي نو بدن ته خو خامخا دغې نه رشاش او ساس کې رسېږي که نه. قال حدثنا عبدان قال اخبرنا ابو حمزه قال سمعت الاعمش عن سالم بن ابي الجعد عن قريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قالت ميمونه وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم غسلا فسترته بثوب وصب على يديه فغسلهما ثم صب بيمينه على شماله فغسل فرجه فضرب بيده الارض فمسحها ثم غسلها فمزمز واستنشق وغسل وجهه وذراعيه ثم صب على راسه وافاض على جسده ثم تنحى فغسل قدميه فناولته ثوبا فلم ياخذه فانطلق وهو ينفض يديه. وهو ينفذ يديه في دلیل على ان النفض لا باس به. دې کې استدلال دی. باب من بدا بشق راسه الايمن في الغسل. اشاره دی خبره طرف ته کې امام بخاری رحمت الله علیه په دې ترجمه چې بدایت بالوضو نو لکه څنګه چې د محبوب دا وګوره لیس بواجب. دا مخکې چې موږ تاسو ویل چې په غسل کې باول شروع په چا باندې کې په اودس نو دی وی شروع په اودس باندې دا واجبه نه ده چې خامخا دی کې دلته وګوره کله نبی علیہ السلام په سر مبارک وبراړولې دي. قال حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا ابراهيم بن نافع عن الحسن بن مسلم عن صفية بنت شيبة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كنا اذا صبح احدانا جنابتنا اخذت بيديها ثلاثة فوق راسه ثم احدا و مونږه کله چې بر اورسېد یو تن زمونږ ته جنابت نو اخذت بيديها ثلاثا ای اخذت الماء ملء يديها وبه په ډک لاس راواخستې فبيديها ثلاثا فوق رأسها د سر د پاسه ثم تاخذ بيدها على شقها الايمن وبيدها الاخرى على شقها الايسر. باب من اغتسل عريانا وحده. یو سړی تک کې تنها دی او بربند غسل کی په خلوت کی. ومن تستر او اغه څوک چې تستر کوي یک تنها غسل خانه کې ولاړ عورت ښکاری او یا یک تنها غسل خانه کې ولاړ او عورت څه شي کپټ کا نو چې پټ دی کنو دا تقدیر ور سره ولګوي. من اغتسل عريانا وحده في الخلوه ومن تستر نو جائزان. دا دوه عمل جایز دي خو والتستر افضل. تستر پکې څه شی دی افضل دی چې څوک کم در سره نه یو بيخي ځان ته په غسل خانه کې نو بیا چې د عورت پټوي نو دا خبره افضل ده او غوره ده. قال بحث عن ابيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم الله احق ان يستحيا منه من دا استدلال خدای تعالی ډیر احق دی چې دغه نس شي وکړي شي حیات نه وکړي شي. نو لاندې راکې درته وي هذا على وجه الاستحباب كما عليه الجمهور. وبه قال حدثنا اسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن حمام بن منبه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قالت كانت بنو اسرائيل يغتسلون عراتا ينظر بعضهم الى بعض وكان بني اسرائيل بربند به غسل کو بعضو و بعضو تکتل. موسی علیہ السلام به یک تنها غسل کو نو دی ویلې والله ما يمنع موسى ان يغتسل معنا و الله قسم نه من کی موسی علیہ السلام لرا د دین چې د زمون سره یو ځای اولم به ان الا انه آدرو مگر دا چې دا آدر ده آدر د اسم تبذیل چې غدا کنه ناکد درتی عظیم الخصیتین دا یو تکلیف په خلکو باندې با اکثر خلکو ترا پیدا کیږي او د دې سره چې د هغه خصیتین پړسیږي. نو د دې نه دا معلومیږي دوی د اعتراض ولې کو په موسی علیہ السلام باندې نو وجه دا و چې د دوی په شریعت کې ان النظر الى العورت کان جائزا فی دینهم. د دوی په دین کې عورتونو ته قتل چې دا جایز و ولکه دا وی جایز نه وي شارحین وای نو دی خلکو په موسی علیہ السلام عیب ولې وایي خو بیا خو اعتراض نه کوو کاره خبرو چې الکه دا کار منه دی په شریعت کې موسی علیہ السلام په دې مامور دی چې چرته ځان ته پټ غسل کوي د خلکو نه خو دینه دا معلومیږي چې د دې خلکو په شریعت کې دا څه شی او د عمل دا جایز و.
فذهب مرة يغتسل فوضع نو مبارک لاړې ورځ د ورځونه غسل کو جامې پتیګه کی خودلې نو ففر الحجر وتختولې تیګې بثوبه جامې د استتیګه روانه شو جامې ځان سره چې دی روانې کړې نو فجمح موسی جمح معنی ذهب سریعا موسی علیہ السلام پس جت لاړ فی اسره د دې شات یقول ویل صوبی صوبی معنا صوبی اترک صوبی پرې دزما جامع ایتیږي حتی نظرت بنو اسرائیل الی موسی تر دې چې بنو اسرائیل موسی علیہ السلام تو قتل وقالو وی ویل چې وا به موسی من باسنا په دغه څه تکلیف نشته دی واخذ بصوبی جامع را واخستل او توفق بالحجر ضربن شروع شو چې تیګه وهلا قال ابو هريره والله انه لندب بالحجر اثر بالحجر 6 و 7 ضربا بالحجر وعن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين انه لندب ضرب صار اثرا بالحجر د مبارک چې ذاتی غوهله نو د دغه وهلو د وجه نه چې دی هغه نخې پکې را پیدا شولې وعن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين ايوب عليه الصلاه والسلام يغتسل عريان فحر عليه جراد من ذهب فجعل ايوب يحتثي بثوبه ایوب علیہ السلام غسل کو عریانا فخر علیه جراد من ذهبنا را پریوت په د باندې جراد من ذهب فجعل ایوب يحتسي في ثوبه فناداه ربه نشور شد مبارک يحتسي معنا ياخذ بيده ويرمي في ثوبه لاس کې راخستلو جامه کې امداسه اچوله نو د رب العالمین د لوري ورته आवाज راغی یا ایوب علم اکن اغنیتک عما ترى یا ما تنوی غنی کړه علم اکن نیم ز چې ما غنی کړه ته عما ترى غسنه چې تی ویني قال بلا وعزتك ولكن غنابي عن برکتک خدای واستا په عزت می د قسمی خبر امداسه ده لیکن مال رغنا نشته د عن برکتک استاد برکتنا اے فلا اطلبه من حيث انه مال فانك قد اغنيتني عنه من هذه الحيثيه د دې حیثیت نه دا نه راخلم چې مال ده ځکه تاسو غنی کړم بلکې د دې حیثیت نه راخلم چې انه من برکاتک ولا غنا بي عنه من هذه الحيثيه چې دا ستاسو د برکاتو د جملې نه ده نو بیا د مال نه غنا د دغه حیثیت نه نشته یعنی ستا برکت ته نو د برکت د لحاظ چې د اخلمه نبی بیا غنی نه یم مناسبت دي ذکر دی هغه عریانن کی ورواه ابراهيم عن موسى بن عقبة عن صفوان عن عطاء بن يسار عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين ايوب عليه الصلاه والسلام يغتسل عريانا باب التستر في الغسل عند الناس نو باب التستر في الغسل باب د بیان د ځان پټولو کې په غسل کې عند الناس نو وای چې واجب اجماعا دا کار اجماعا واجب دی وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابي النضر مولى عمر بن عبيد الله ان ابا مرة مولى ام هانئ بنت ابي طالب اخبره انه سمع ام هانئ بنت ابي طالب تقول ذهبت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة تستره فقال من هذه فقلت انا ام هانئ رضي الله تعالى عنها وإذا نبی علیہ السلام ته د فتح په کال باندې نو مبارک می اومونتا چې یغتسلو مبارک غسل کو فاطمه رضی الله عنها چې د تستره غ پټونو فقال من هذه فقلت انا ام هاني ز ام هاني ما نو ګور دي چې تستر ده قال حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا سفيان عن الاعمش عن سالم بن ابي الجعد عن قريب عن ابن عباس عن ميمونه قالت سترت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يغتسل من الجنابه فغسل میمونه رضی الله عنها وای محبوب می پټ کړ چې مبارک غسل کو د جنابت نن فغسل يديه ثم صب بيمينه سترتو کې مناسبت نور روایت مخکې تیر باب اذا احتلمت المرأة وبه قال حدثنا اذا احتلمت المرأة چې کله د خزي احتلام وشي نو حکم څه شه دی وجوب الغسل غسل ور باندې واجب دی وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن ابيه عن زينب بنت دا شرط پکې د خیزارات البلله عن زينب بنت ابي سلمة عن ام سلمة ام المؤمنين انها قالت جاءت ام سليم امرأة ابي طلحة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله لا يستحي من الحق هل على المرأة من غسل اذا هي ام سلیم رضی الله عنها راغله والده د انس رضی الله عنه دا مخکې تاسو ته ویلو دا د رضاعت کې د نبی علیہ السلام سره و نو په دې وخت کې الى رسول الله صلی الله علیه وسلم فقالت يا رسول الله اذا الله تعالی نبی ان الله لا يستحي من الحق خدای تعالی د حق نه حیا نه کوي
نو هل علی المرأة من غسل په ښځه غسل شته دی چې کله دغې احتلام وشي؟ نبی علیه السلام ورته ویل نعم او اذا رأت الماء چې کله مني ویني. باب عرق الجنب وان المسلم باب دی په بیان د عرقو د جنوب کې د جنوب سړي خولې. وان المسلم لا ينجسو مسلمان چې دی دا پلیتیږي نه او کافر هم نه پلیتیږي فی ذاته ښه وان کان ينجسو اذا خالط بالنجاسه که نجاست ور سره ولګېده بیا خو څه شی دی پلیت دی خو ذات ته چې دی دا پلیتیږي نه. نو چې نه پلیتیږي نو دی نه دا معلومیږي چې د د وجود نه کمې خولې راوځي اگر که دی د جنابت په حالت کې نو دا خولې نجسې نه دي. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يحيى قال حدثنا حميد حدثنا بكر عن ابي رافع عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طريق المدينه وهو جنوب. ابو هريره رضی الله عنه فرمایي نبی علیہ السلام را سره په بعضو لاره د مدینې منورې کې مخامخ شو دی جنوبونو فانتجست منه نو ځان می نجس وګڼه منه یعنی جنوب ومنو ځان راته پلید ښکاره شو. نو فذهبت نو زلاړم فاغتسلت نو غسل مې وکړ ثم جاء بیا راغی فقال اين كنت يا ابا هريره راته ویل چې ابا هريره چېرته وې؟ قال كنت جنوبا ورته مې ویل زه خو جنوب وم. نو فکرهت بده مې وګڼله چې تا سره کښېنم وانا على غیر طهارتنا. قال سبحان الله محبوب ورته الله لره پاکي ده ان المؤمن لا ينجس یا لا ينجس مؤمن خو پلیتیږي نه. نو لاندې ورسره فقهاو لیکلي دي چې مؤمن نه پلیتیږي نو كذلك الكافر. باب الجنب يخرج ويمشي في السوق وغيره وقال عطاء يحتجم الجنب. باب الجنب يخرج ويمشي في السوق وغيره نو جائز بنا بر ضرورت سره د دینه چې افضل خدا د مولوی صاحبانو چې ولام بي وقوت او بازار کې روان نو ګناهګار نه دی ور باندې. وقال عطاء يحتجم الجنب ويقلم اسواره ويحلق راسه وان لم يتق. عطاء وي جنب چې حجامت هم کوي شي نو کانم قلم وي شي سرم کله وي شي اگر کې ودس نه کړي. وبه قال حدثنا عبد العلاء بن حماد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة أن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه حدثهم أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه في الليلة الواحدة وله يومئذ 9 نسوة. وبه قال حدثنا عياش قال حدثنا عبد العلاء. نو دا يطوفو کې مناسبت ده خن مبارک بګرځیدا. قال حدثنا عبد العلاء قال حدثنا حميد عن بكر عن ابي رافع عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا جنب فاخذ بيدي فمشيت معه حتى قعدها فانسللت. فمشيت معه مناسبت دي ذکر محبوب سره روان شوم نو روانو نو مشیدا نو فنس حتى قعدت تر دې چې د مبارک کې ناست فانسللت نو معنا دا د چې اوس خیدم دا روایت بالمعنا دی ګورل تمخ کې بیل الفاظو التراغل فانتجست منه فذهبت دل تراغل فانسللت فانسللت سخیدل ہوتا وي سړی شاته هم دې راوت سخیږي ورو دې ته انسلال وای. رحل کی جهوی ته نه رحل کور ته وي کور تراغل نو ملام بل. ثم جئت وهو قاعد فقال اين كنت يا ابا هريره فقلت له فقال سبحان الله ان المؤمن لا ينجس. باب كينونة الجنوب في البيت اذا توضا. باب دې په بیان د کېدو د جنوب کې كينونة الجنوب في البيت اي جواز كينونته واستقراره في البيت اذا توضأ قبل ان يغتسل. یو سړی لا غسل نه دی کړی جنوب دی او داسې وکړه نور کور کې هم داسې استقرار کوي اوسېږي نو جواز لري خو والغسل مستحب والوضوء مستحب بالاستحباب التاکیدي. غسل مستحب دی غوره د پکار د چې اودس وکړي خو د غسل نه وړاندې که د استقرار غواړي نو بیا چې دی اودس دا مستحب دی په استحباب تاکیدي سره اودس دې وکړي نو که بیا څه موده نیم او څه ټیم نیم کور کې وبروانه کړي. قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا هشام وشيبان عن يحيى عن ابي سلمة قال سالت عائشه رضي الله تعالى عنها اكان النبي صلى الله عليه وسلم يرقد وهو جنب قالت نعم ويتوضا. باب نوم الجنب. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليس عن نافع عن ابن عمر ان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه سال رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب نوم الجنب جائز. ابن عمر ان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه سال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايرقد احدنا وهو جنب قال نعم اذا توضا احدكم فليرقد وهو جنب. باب الجنب يتوضا ثم ينام. نو فهو افضل خط تایید جمهور ده. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عبيد الله بن ابي جعفر محمد بن عبد الرحمن عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضا للصلاه. وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا جويرة عن نافع عن عبد الله بن عمر قال استفتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم اينام احدنا وهو جنب قال نعم اذا توضا. د مبارک استفتاء د نبی رسول الله نو وکړه
چې آیا نام احدنا وهو جنوب قال نعم اذا توضأ. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر انه قال ذكر عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم انه تصيبه الجنابه من الليل فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ واغسل ذكرك ثم نام. باب اذا التقى الختانان. نو اذا التقى الختانان کله ختانان سره ملاقات شي وغابت الحشفتون غسل واجب ده. دا اوس موجبات غسل درته وای. قال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام بن په دې کې ځینې علماء کرام وایي چې غسل نشته دی اگر که حشفه پټوي. جمهور صحابه د وجوب د غسل قائل دي. په وخت د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ کې په دې اجماع منعقده شوی و. نو دې ځکه بیا تاسو د فقه په کتابونو کې ویلي دي دا غسل واجب دی. وجه څه شی ده؟ وایي ځکه دې کې اقامت د داعی دی په مقام د مدعو باندې. دا حشفه چې پټ شي نو خو منوي خارجي کې د انسان د وجود نه نو اقامت د داعی راغله په ځای د مدعو باندې. وبه قال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام بن حا وحدثنا ابو نعيم عن هشام عن قتادة عن الحسن عن ابي رافع عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا جلس بين کله چې وسړی کینی بین شعبها الاربع په مابین دغه څلورو څانګو د چا کې دی او زنانه کې. شعب څه شی دی؟ مراد بها الیدان والرجلان یا رجلان و فخذان دی. او چاویلی الرجلان و شفران چاویلی نواحیها نواحی د فرج تینا مراد دی غسلور او دا راجحه ده. قاضی دې ته ترجیح ورکړي. ثم جاهدها بیا دا سړی خواریو کی څه معنی؟ ای بلغ جهده فيها یا بلغ مشقته او یا معنا دا ده کدها بحرکته. نو په دغه صورت کې چې ده فقط وجب الغسل غسل واجب شلان دی. ناکد ترتوی روایت مسلم کې راځي و ان لم ينزل. تابعه عمرو بن شعبة وقال موسى حدثنا أبان قال حدثنا قتادة قال أخبرنا الحسن مثله قال أبو عبد الله هذا أجود وأوقد وإنما بين الحديث الآخر لاختلافهم والغسل أحوط. باب غسل ما يصيب من فرج المرأة. وبه قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن الحسين المعلم قال يحيى وأخبرني أبو سلمة. باب غسل ما يصيب من فرج المرأة باب د په بیان د وینځلو د هغه کې چې راورسیږي وسړي ته من فرج المرأة. نو دا غسل لازم باتفاق العلماء سوى الوهابيه بل مرتولی وحید زمان په دې قول کې چې هغه رطوبت د فرج د زنانه دا نجس نه دی. باقی نور ټول علما په دې باندې اتفاق لري چې رطوبت د فرج د مرئ دا نجس دی که د سړي وجود ته راورسېده غسل ور باندې واجب دی. وینځل دغې چې دی دا واجب دی. قال حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن الحسين المعلم قال يحيى اخبرني ابو سلمة عن عطاء بن يسار اخبره ان زيد بن خالد الجهني اخبره انه سال عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه فقال ارايت اذا جامع الرجل امراته فلم يمن وقال عثمان يتوضا. دغه پوښتنه وکړه وې خبر راکړه چې کله سړی جما وکړي د خپلې ښځې سره نو فلم یمني د مني انزال ونشي. وقال عثمان يتوضا كما يتوضا للصلاه ويغسل ذكره. وقال عثمان سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نو دوی داول چاودسته وکي وما فسألت عن ذلك علي بن ابي طالب والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله وابي بن كعب. نو فامروه بذلك نغدي تفامرك واخبرني ابو سلمة ان عروة بن زبير اخبره ان ابا ايوب اخبره ان سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن هشام بن عروة قال اخبرني ابي قال اخبرني ابو ايوب قال اخبرني ابي بن كعب انه قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا جامع الرجل المرأة فلم ينزل قال يغسل ما مس المرأة منه ثم يتوضا ويصلي. قال ابو عبد الله الغسل احوط وذلك الاخر انما بيناه لاختلافهم والماء انقى. اشاره دي ته کې چې الحديث غیر منسوخ من اخر الامرين من الشارع. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الحيض. کتاب الحیض کتاب دی په بیان د حیض کې مولوی صاحبانو. حیض چاته ویل کېږي؟ لغتن حیض راځي په معنا د سیلان سره. عربان وی حاد الوادیون کله اذا ساله چې کله خړ اوبېږي او روان شي نو دې ته څه شی وی؟ ساله وی. شرعا حیض چاته ویل کېږي؟ نو دم ينفضه رحم امرأة بالغة من غیر داء ولا ولادة. دا غوینه د چې دی وینې لره شیندي رحم د چا دی وی بالغ جنۍ خو چې دا بیماری نه وي ور باندې یعنی نفاس نه وي او ولادت نه وي بچی نه وي استحاض نه وي بیماری نه او دغه رنګې نفاس نه ولادت نه نو دې ته حیض ویلی کېږي. اقل مده د حیض عند ابي حنیفه 3 ایام
وعند احمد و شافعی یوما و لیلا او پنځ د امام مالک رحمت الله علیه باندې لا حد له او اکثر مود عند ابي حنیفه 10 ایام دا لس ورځې ده وعند الشافعي په دغه مبارک پنځ باندې 15 یا 19 ورځې ده امام مالک سے بو 19 یا 13 تا امام احمد رحمت الله علیه ندرې قول دي لس او 15 او 19 اقل مدد طهر عند ابي حنیفه تا 15 ورځې ده او اقل واقله او دغه نه بیا کم بیا علما استحاز حسابي امام شافعي رحمت الله علیه 15 ورځې یاد امام احمد صاحب 14 یاد او امام مالک صاحب 15 یاد ولا حد لاکثره عند الكلام وقول الله تعالی او باب دې په بیان د دې قول د الله تعالی کې ويسالونك عن المحيض او داخلك پختنه کې د تان عن المحيض په بار د حیض کې آیت دې ذکر کې اشاره دې ته کې چې معظم احکام د مستفاد دي د چانه د دې آیت نه د حیض نو داخلك پختنه کې د تان عن المحيض په بار د حیض کې قل هو اذن تورته د ازید پلیتی دا فاعتزلوا النساء نو اعتزال کوي تاسو ځان ساتي د خزونه کناره کېږي د خزونه په حالت د حیض کې منګ دی کېږي د خزو ته تر دې چې دی پاکي شي او بیا چې کله خې پاکي شي فیضا تطهرنا کله چې خې صفاشي نو راتګو کې تاسو دوی ته من حيث امركم الله چې هغه موضع د حرس ده ان الله یقینا الله تعالی خو خوي توابین لرا او خو خوي متطهرین لرا نو دی آیت نه چې د معظم احکام د حیض شي کېږي را معلومیږي باب کیف کان بدء الحیض د حیض ابتدا څنګه وشوه وقول النبي صلی الله علیه وسلم هذا شیء دا یو شی دی چې كتب الله على بنات آدم چې خدای تعالی لیکلی دی على بنات آدم په لورګانو د آدم علیه السلام وقال بعضهم كان اول ما ارسل الحيض على بني اسرائيل قال ابو عبد الله وحديث النبي صلى الله عليه وسلم اكثر من يكد ثبوتنا ده اشمل دی لبنات بني اسرائيل وغيره قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال دا بعضهم کې دا قول د ابن مسعود سے بود عائشہ رضی الله عنها ده قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال سمعت عبد الرحمن بن القاسم قال سمعت القاسم يقول سمعت عائشة رضي الله تعالى عنها تقول خرجنا لا نرى الا الحج فلما كنا بسرفا حدت فدخل وکله چې صرف مقام ته ورسېدلو ما حیض راغی دا تقریبا اومل لري د مکه مکرمه نه نو محبوب فدخل علی رسول الله صلی الله علیه وسلم وانا ابکی ما جړل محبوب راغی نو فقال ورته راته ویل څه چل دی تعالی را انفست آیات حیض شوی کو شرا باندې تنفاس په معنا د حیض سره قلت نعم قال ان هذا یقینا دا یو کار دی چې الله تعالی لیکلی دی علی بنات آدم نو تکوه ما یقد الحاج هغه چې حاجان کینو اکړه تم کوه خو صرف دومره ده چې غیر ان لا تطوفي بالبيت بیت الله شریف نه طواف مکوه هغه پرېږده قالت وضحى رسول الله صلی الله علیه وسلم عن نسائه بالبقره نو دین یو معنا دا د چن المرأة اذا حادت بعد الاحرام نو ينبغي لان تاتي بافعال الحج د احرام نه بعد چې کله خزه حایزه شي دا مسلې تاسو نه خلک پوښتنه کوي نو دې ته پکار دا ده چې د حج ټول کارونه وکړي ټول غیر انها لا تطوف بالبيت د بیت الله شریف طواف بنکي او دویمه مسله چې دې کې معلومیږي هغه تضحیه رجل د امراته باذنها سړی خپل خزه ته دغه په اذن قرباني کوي شي چې کله واجب وي او بغیر اذنها او بغیر د اذن نه مرتکوي شي چې کله نفل وي باب غسل الحائض راس زوجها وترجيله وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف باب غسل الحائض راس زوجها وترجيله خزه کوي شي د حیض په دوران کې د خپل خاوند سره وینځي او ګمنځي کې ترجیل او عائشه رضی الله عنها ودا کار کو قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت كنت ارجل راس رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا حائض مبارک فرمای ما بګ منځو سر د نبی له سلام او د مبارک وزو چې د بحایزو ما قال حدثنا ابراهيم بن موسى قال اخبرنا هشام بن يوسف ان ابن جريج اخبرهم قال اخبرني هشام بن عروه عن عروه انه سئل اتخذ مني الحائض او تدون مني المراه وهي جنب دنه پختنه وکړه چې تخدموني الحائض وحائض ما خدمت کوي شي او تدنو مني المراه وهي جنوب یا معنا دا چې یو خزه جنوب نورانیک دی کېدې شي قال عروه كل ذلك علي هين دا ټول آسان دي وكل ذلك يخدمني وليس على أحد في ذلك باس أخبرتني عائشة رضي الله تعالى عنها كانت ترجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حائض ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ مجاور في او نبی علیہ السلام په دې دوران کې معتکف په مسجد کې یودنی له راسه سر به ورته رانږدې کې وهي في حجرتها نو فترجله نو بیا به ورته ګمنځو وهي حائض
فواید د حدیث مبارک کې ودا د چن المعتکف اذا خرج راسه او يده ورجله من المسجد نو اعتکاف نه باطلیږي. سر راو باسي خپې راو دا لاس راو باسي. یو اول وان من حلف لا يدخل دارا ولا يخرج منها نو فادخل بعضه او اخرج بعضه نحنسیږي. چا قسم کړو چې زه به کور ته ننوځم یا به تیوځم نه یو یې راوایستله ټوله نه نو مولوي صاحبانو قسم نه دی مات حانس کېږي نه. وفيه جواز استخدام الزوجة في الغسل ونحوه برضاها نو فلا يجوز عليها. باب قراءة الرجل في حجر امرأته وحائض وكان نو جائز یو سړی چې د قرائت وای د ښځې په غېږ کې او هغه حایضه وي نو یجوز. وكان ابو وائل يرسل خادمه وهي حائض الى برزه. ابو وائل تابعی دی د خپل خادم لیږه خادمه وهي حائض الى ابي رزين فتاتيه بالمصحف مصحف به ورته راوړه فتمسكوه نو بیا به نیو بعلاقته په تسمه باندې نو د فاصلې سره وړل جایز دي. وبه قال حدثنا ابو نعيم الفضل بن ذكين سمع زهير عن منصور بن سفية ان امه حدثته ان عائشة رضي الله تعالى عنها حدثتها ان النبي صلى الله عليه وسلم محبوب به تکیه کول از ما پغی کې بو زب حایزوم بیا به قران شریف لوستا. باب من سمى النفاس حيض. الکه نفاس اطلاق په حیض باندې د نفاس هم کیږي لکه مخکې روایت کې تیر شدل تبع درته وای. وبه قال حدثنا المكي بن ابراهيم قال حدثنا هشام بن يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمة ان زينب بنت ام سلمة حدثته ان ام سلمة حدثتها قالت بين انا مع النبي صلى الله عليه وسلم مضجعة في خميسة و ما د نبی علیہ السلام سره ډډه وهلې و په خمیستن په صادر کې از حتو چې زن اصحاب پس شم حایزه شما فانسللت نو معنا ذهبت في خفيه وس خدم پټه لاړه مشاته فاخذت ثياب حیزتي هغه د حیز جامې مې راواخستلې. قال نو محبوب را تو فرمیل انا فسته دې ځکه مناسبت ته ګوره حیز باندې اطلاق د چا کړی د نفاس قلت نعم فدعاني نو راوي غوښتم فاستجعت معه في الخميله بیا ور سره په مغه صادر کې سم لاستما نو مباشرت هم جایز دی لاندې بل باب لګی درته. باب مباشرت الحیض او مباشرت جایز دی د حیض سره جما حرام ده بالاتفاق نږدېکت به د حیض په دوران کې نه کوي بدون الازار او ما فوق الازار بلا نو دې کې صد ذرایع ده. قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن منصور عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة رضي الله تعالى قال كنت اغتسل انا والنبي صلى الله عليه وسلم من اناء واحد وكلانا جنب وكان يامرني فاعتذر فيباشرني وانا حائض وكان نو ګوره محبوب برا تعمرو کې زار لنګ به مې واغوسته بیا به مباشرت را سره کو زه به حایضوم نو مباشرت چاته وای ملاقات د بشری سره خلا به معنی الجماع. وبه قال حدثنا اسماعيل بن خليل قال اخبرنا علي بن مسلم اخبرنا ابو اسحاق هو الشيباني عن عبد الرحمن بن اسود عن ابي هناشة رضي الله تعالى عنها قالت كانت احدانا اذا كانت حائضا فاراد رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يباشرها امرها ان تتزر في فور حيضتها ثم نو کو منګه چې کله اذا كانت حائضا او نبی رسول سلام به د مباشرت اراده وکړه نو امر به ورته وکړه چې ان تتزر فی فور حیضتها په دغه دوران د حیض کې په وخت د کثرت د حیض کې ازار واچوي ثم یباشرها بیا به ورسره مباشرت کو. قالت و ایکم یملک اربه تاسو کې کوم یو کس د خپل فرج یا د خپل حاجت مالک دی کما کان نبی صلی الله علیه وسلم یملک اربه. وبه قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الشيباني قال حدثنا عبد الله بن شداد قال سمعت ميمونة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم میمونی رضی الله عنها مې اوریدلی محبوب چې کله به اراده وکړه چې د خپل بیبي سره مباشرت وکړي من نساء نو امر به ورته وکړي هغې به ازار او لنګ واغوست بیا او دا به حایضه وه. باب ترک الحیض الصوم وبه قال حایضه به روژه پرېږدي او حایضه به مونځ هم پرېږدي خو صرف دومره ده چې بیا به د روژې قضایي راګرځئ او د مانځه قضایي چې دی دا ورباندې نشته دی. وبه قال حدثنا سعيد بن ابي مريم قال حدثنا محمد بن جعفر قال اخبرني زيد هو ابن اسلم عن اياس بن عبد الله بن عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في اضحى او فطر نبی علیہ السلام را اوته د دوحا په ټیم کې د فطر په ټیم کې مصلاتن فمر على النساء په خذو تیر قال ویل یا معشر النساء تصدقن صدقه کوي فاني اريدكن یقینا ما ترى خذ لي شوی یاست د اکثر اهل النار فقلنا نو مونږ ویل وبما یا رسول الله نو دا سوجه چې مونږ اکثر اهل النار یو. قال تکثرن اللعنه دا حدیث مخکې تیر یو خدا د چې لعن ډیر وایي وتکفرن العشیر او د خاوند ناشکری کوي. ما رأيت من ناقصات عقل و دین ندی لیدلی ما د ناقصاتو د عقل او د دین نه اذهب په معنا د مذهب سره بوتلون کې هغه عقل دی او سړي حازم کلک لره من حدا کننا
یعنی تاسو یې چې ستاسو په وجه باندې دی هوښیار او د کلک سړي عقل د منځه ځي. قلنا وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس شهادة المرأة ولی شهادت ته ښځې چې دی په مثل د نسب د شهادت ته رجل نه دی. قلنا بلا قال فذلك من نقصان عقلها الیس اذا حادت نو دا نه ده چې کله حایزه شي مونځ هم نه کوي روژه هم نه نیسي. قلنا بلا قال فذلك من نقصان دینها. باب تفضل حائز المناسك كلها الا الطواف بالبيت وقال مخکې تیر شو وقال ابراهيم او دا ولې الا الطواف بالبيت نو دا ورسره ولګوي لان فيه ذهاب الى المسجد دی کې جمعات ته تک دی او حایزه د جمعات ته تلو نه او جنوب د جمعات ته تلو نه منع دی. وقال ابراهيم لا باس ان تقرا الايه ولم ير ابن عباس رضي الله عنه بالقناه للجنوب باس وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على ونبي علیہ السلام یذکر الله تعالی بیادو علی کل احیان په ټول اوقاتو کې. نو دا استدلال من العام دی خمرات تن عام اذکار دي. وقالت ام عطيه كنا نؤمر ان نخرج الحيض فيكبرون من تبع امر کولې شو چې حایزي دی اوزي تکبیرونه دی وای و يدعون دعاګانې دی کوي. وقال ابن عباس اخبرني ابو سفيان ان هرقل دعا بكتاب النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ فاذا فيه. ګوره دا دلیل اجتماع دا د حدیث کې چراله وای موږ ته به امر کېده چې اوزو فیکبرن او تکبیر به مو ویلې به تکبیرهم ويدعون او دعاګانې به مو کولې به دعائهم يرجون برکت ذلك اليوم. نو دا يدعون کې د جمع صيغه د اجتماعي دعا ته ثابتېږي. ويدعون او دعاګانې به مو کولې په یو ځای باندې. او محبوب چې هرقل ته خط لګلی نو دا پکې یا اهل الكتاب اهل کتاب راشئ الى کلمة سواء بیننا یوې کلمې ته چې هغه برابره ده بیننا و بینکم. هغه دا ده چې الله نعبد الا الله ولا نشرک به شیئا. دا آیت پکې و نو هغوی خو هغې وخت کې کافر و کافر خو د پاکي او د طهارت غم نه کوي که نه. وقال عطاء عن جابر حاضت عائشة رضي الله تعالى فنسكت المناسك كلها غير الطواف بالبيت ولا تصلي. وقال الحكم إني لأذبح وأنا جنب. وقال الله عز وجل ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. وبه قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة عن عبد الرحمن بن أبي القاسم عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذكر إلا الحج فلما جئنا بسرف فالتمست ودخل علي النبي تمست نو دي کې په معنا د حیزه شو مزه. فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وانا ابكي فقال ما يبكيك؟ قلت لو وددت والله اني لما احج العام. قال لعلك نفست؟ قلت نعم. قال فان ذلك شيء كتبها الله على بنات ادم فافعلي ما يفعل الحاج غير ان لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. باب الاستحاضه باب د په بیان د استحاضی کې استحاض مولسبانو هي دم غیر الحیض عن دائن وینا دا د حیض نه علاوه او د تکلیف د وجه نه د استحاض ویلې کېږي. دا مستحاضی زنانه په دور د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې وی مولوی صاحبانو تقریبا علماء کرام لیکلي دي یو لسوک دولس یادي روایت پکې مختلف دي. دومره زنانه مستحاضی په دور د نبی علیہ السلام کې وی. یو مستحاضه مبتدئه ده نو دا تکلیف شروع شو نه د دې د پاره حکم څه شه دی نو دا به وضو صلات کوي. دویم معتاده د مولوی صاحبانو نو دا به د لسو ورځو پورې حایزه وي او که واوړېدله نو بیا به مستحاضه غسل کوي لکل صلات. درېیمه علما لیکي متحیره ده. څلورمه متمیزه ده په دې باندې چې د احناف قایل نه دي او مستدل زموږ حدیث د عایشې رضی الله عنها دی. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن هشام عن ابيه عن عائشه رضي الله تعالى عنها انها قالت فاطمه بنت ابي حبيش یو داغه مستحاضو زنانه نو دا نو دی نبی علیہ السلام نو پختنه وکړه فاطمه بنت حبیش انی لا اطهر زنه پاکېږم نو فادعو صلات نو زه به څه کوم به پرېږدم یعنی همیشه هم داسې تکلیف کیم. نبی علیہ السلام ورته فرمایل چې دا خوراک دی وليس بالحیضة او حیض نه دی. فاذا اقبلت الحیضه چې کله د حیض ورځې د را مخامخ شوي نو فترکي پرېږده مونځ لره. فاذا ذهب چې کله بیا دا لاړلې نو قدرها مقدار الحیضه نو فغسلی عنک الدم وصلی. نو دا لازم دی ښه دا دم چې دی دا نجس دی نو وینځلې پکار دی. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن هشام بن عروه عن فاطمه بنت المنذر عن اسماء بنت ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنها انها قالت سالت امراه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ارايت احدانا اذا اصاب ثوبها الدم من الحيضه كيف تصنع؟ یوې ښځې د محبوب نه پوښتنه وکړه د اسماء بنت ابي بکر وا وی ویلې د الله تعالی نبی خبر را کمنګ لره یو تن زمونږ نه چې ورسیږي جامې د هغې توینه د حیض نو کیف تصنع څه به کوي؟ محبوب ورته فرمیل چې کله ورسیږي جامې د یو تن
حیضتن ستاسو ته وینه د حیضه نو فلتقرصو نو هغه دې څه شي کې وموږي په نوکانو باندې که وچوه ثم لتنضحو بالماء بیا دې ورباندې اوبه واړئ ثم لتصلي فيه بیا دې پکې منځو کې نو معنا ودې وینځي بیا دې منځو کې پکې. وبه قال حدثنا اسبق قال اخبرني ابن وهب قال اخبرني عمرو بن الحارث عن عبد الرحمن بن القاسم حدثنا ابي عن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت كان احدانا تحيض ثم تقدر الدم من ثوبها عند طهرها فتغسله وتنضح على سائره ثم تصلي فيه باب اعتكاف المستحاضه. مستحاضه خزه اعتکاف کوي شي کنه او کول شي. وبه قال حدثنا اسحاق مساجدو کې اخره کې بیا محبوب منع کړي وي. وبه قال حدثنا اسحاق بن شاهين ابو بشر الواسطي قال اخبرنا خالد بن عبد الله عن خالد عن كريمة عن عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف معه بعض نسائه. محبوب سره بعضو بیبیانو اعتکاف وکړ چې دا زینب بنت جحش او ام سلمہ او دغه رنګ چې د سوده رضی الله عنها او دا مستحاضی وي تردم من وینه لیدلنو فربما وضعت تستکل بلوخ کې خود تحتها من الدم لاجل الدم وزعم ان عائشه رأت ماء العصفر فقالت كان هذا شيء كانت فلانة تجده في زمان استحاضها. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا زريع عن خالد عن كرمة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من أزواجه فكانت ترى الدم والسفرة والطست تحتها وهي تصلي. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر بن خالد عن كرمة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن بعد أمهات المؤمنين اعتكفت وهي مستحاضة باب هل تصلي المرأة في ثوب حاضت فيه. که زنانه په یو جامه کې حایضه شوې ده نو په هغې کې مونځ کوی شي که نه او کوی شي پکې اذا کان طاهرا ولم یکن نجسا چې نجس نه وي نو کوی شي پکې او که نجس ووینځل اگر که اثر پکې پاتې وي نو بیا هم پکې مونځ کوی شي او که نجاست پکې و نو بیا خو مونځ نه شي کوی. وبه قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا ابراهيم بن نافع عن ابن ابي نجيح عن مجاهد قالت عائشه رضي الله تعالى ما كان الاحدان الا ثوب نو بل یو تن زمونږ لره الا ثوب واحد یوه جامه به نو جامې خو ډېرې نه وي نو تحید فيه په هغې کې به حایزه شو نو فاذا اصابه شیء من دم چې کله به یو شی د وینې ورورسېده نو قالت بریقه صبت بریقها فمسحته بظفرها نو هغه به په نوکانو باندې مږه بیا. باب الطيب للمرأة عند غسلها من کله چې یو زنانه د حیض نه غسل کوي نو د هغې دپاره په دغې دوران کې خوشبويي استعمالول نو دا ورسره وی من المندوبات دا د چا نه ده د مندوباتو د قبیلې نه ده او د مندوباتو نه ولې ده ځکه حیض وینه چې دی دا خپله یو نوع بدبویي لري نو د هغې د ازالې دپاره خوشبويي استعمالول پکار دی. قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن حفصه عن ام عطيه قالت كنا ننهى ان نحدث على ميت فوق ثلاث. من به منع کولی شو د دې نه ان نحد على ميت چې موږ ترک د زینت کو په عمرې باندې فوق ثلاث د درې ورځو نه بره الا على زوج مگر په خاون باندې 4 اشهر و 10 ولا نكتحل موږ به چې د رانجن استعمالول ولا نتطيب ولا نلبس ثوبا او نه به مو غوستله جامه مسبوغه الا صوب اسمن مگر جامه د چا دا عصب چې د کفلسن لاندې ناکت درته دا یو یمانی صادر و د محشم هم لیکلی دي څه شو تاسو وګورئ خدا یمانی صادر و نو دا بچی دی دوی اغوسته بردون یمانیون یعصب غزله اجمع ثم يسبغ ثم ينسج وقد رخص لنا عند الطهر او رخصت را کړی شو موږ لره عند الطهر اغتسلت احدانا من محیضها في نبذه په ټوټه کې من کسبن داغه قستونه اسفارن من کسب اسفارن نو مراد تینا غاسفار دی خوشبوئی د پاره بدو استعمالول وکنا ومنګو من کولې بشو د اتباع د جنایزونه. باب ذلك المرأة نفسها إذا تطهرت من المحيض وكيف تغتسل وتأخذ فرصة ممسكة فتتبع بها أثر الدم. وبه قال حدثنا يحيى قال حدثنا ابن عيينة عن منصور بن صفية عن أم عائشة رضي الله تعالى عنها أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسلها من المحيض فأمرها كيف تغتسل قال خذي فرصة من مسك فتطهري بها قالت كيف أطهر. د عائشة رضي الله عنها نه پوښتنه وکړه عن غسل عن المحيض نو غته امر وک كيف تغتسل قال خذي فرصة سواخله فرصه من مسك معنی مطيبه من مسك وس شي چې په مسکو باندې وي نو فتطهري بها په غزان پاک قالت كيف تطهر بها ځان په څنګه پاکم محبوب نه دا پوښتنه کینو قال نبی سلام ته ځان په پاک کنو تطهري بها قال كيف نو محبوب ورته قال سبحان الله خدرته ځان په پاک کنو
نو عائشه رضی الله عنها فرمایي چې فجتبستها ما راخکل راکش مې کړلی فقلت ورته مې وویلې چې تتبعي بها اثر الدم کم ځایونو کې چې اثر د وینې دی یعنې وینه په کم ځای باندې لګېدلې ده نو دا د مشکو حصه چې دی دا په هغې باندې ومږه که نه باب غسل المحيض. قال حدثنا مسلم قال حدثنا وهيب قال حدثنا منصور عن امه عن عائشه رضي الله تعالى عنها ان امراه من الانصار قالت للنبي صلى الله عليه وسلم كيف اعتذر من المحيض؟ قال خذي فرصه ممسكه وتودئي ثلاثا ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم استحيا فاعرض بوجهه او قال تودئي بها فاخذتها فجزأتها فاخبرتها بما يريد النبي صلى الله عليه وسلم. ما خبره کړه چې د محبوب اراده دا د معنا چې هغه کوم ځای کې وینه ده نو د هغې وینې په ځای باندې دا خوشبويي ووهه ویسولوه. باب انتشاد المرأة عند غسلها من المحيض. کله چې زنانه د حیض نه غسل کوي نو سر ږمنځول. قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابراهيم قال حدثنا ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قال اهللت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فكنت ممن تمتع ولم يسقي الهدي فزعمت انها حاضت ولم تطهر حتى دخلت ليلة عرفة قالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه ليلة يوم عرفة وانما كنت تمتعت بعمرة فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم انقذي رأسك وامتشطي وامسكي عن عمرتك ففعلت فلما قضيت الحج امر عبد الرحمن ليلة الحسفة فعمر د ورور عبدالرحمن رضی الله عنه ته امر کو ليلة الحسبه اهلت بعد ايام منا نو فامرني من التنعيم د تنعيم نه چې دوی عمره وتل مکان عمرة التي نسكت. باب نقل المرأة شعرها عند الغسل المحيض. قال حدثنا عبيد بن اسماعيل قال حدثنا ابو سمة عن هشام عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها قال خرجنا موافين لهلال ذي الحجة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احب ان يهل بعمرة. د چا چې خوښي ان يهل بعمرة فليهل فاني لولا اني اهديت لاهللت بعمرتنا. یعنی ما هدیه لګلې ده که هدیه مې نه وی لګلې نو ما به هم تاسو سره هلال ویلی وی بالعمره. أهل بعضهم بعمرة وأهل بعضهم بحج وكنت أنا ممن أهل بعمرة فأدركني يوم عرفة وأنا حيض فشكوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال دعي عمرتك وانقضي رأسك وامتشطي وأهلي بحج ففعلت حتى إذا كان ليلة الحسبة أرسل معي أخي عبد الرحمن بن أبي بكر فخرج إلى التنعيم فأهللت بعمرة مكان عمرتي. قال هشام ولم يكن في شيء من ذلك هدي ولا صوم ولا صدقة. باب قول الله عز وجل مخلقة معنى تامة وغير مخلقة غير تامة. قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن عبيد الله بن ابي بكر عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله تبارك وتعالى وكل بالرحم ملكا بس ته ما مقول د داسې نورو ښکلو ویډیوګانو لپاره زموږ د الجامع دارالاحناف کابل یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ.